Audio Jungle. السلام علیکم، زه یم مطیع الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. راځئ چې د افغان کډوالو د نوي وضعیت په اړه تازه معلومات درسره شریک کړم. د پاکستان حکومت د 31 مارچ او 2015 پورې افغان مهاجرینو ته وخت ورکړو چې هیواد پرېږدي. اوس د پاکستان امنیتي ځواکونو د کډوالو ایستل پیل کړي. چارواکي وایي چې د بې اسنادو کډوالو لپاره به سخت اقدامات ونیول شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس هم 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بې اسنادو دي او له شړلو سره مخ دي. ډیر افغان کډوال وایي چې هغوی د طالبانو له ویرې پاکستان ته راغلي او بیرته ستنېدل ورته خطر لري. د طالبانو حکومت د پاکستان له دې پریکړې مخالفت کړی. طالبان ویلي چې مهاجرین باید په خپله خوښه بیرته ستانه شي، نه د زور له لارې. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د کډوالو ایستل د نړیوالو اصولو خلاف دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره انچر له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوالو ایستل ودروي. ځینې افغان کډوال غواړي چې اروپا ته ولاړ شي، خو د دې لپاره قانوني اسناد نشته. د امریکا لخوا د مهاجرینو د بیا میشتېدو پروګرامونه زیندېدلي چې ګڼ افغان متاثره کړي. دا و د افغان کډوالو د وضعیت وروستي خبرونه. که تاسو نور معلومات غواړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.